बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तानो अजीज़ानो, संग है तासो। उम्मीद दरम चे तासो ब रोज़ जोड़ वे खुशहाल बे खबवे। दोस्तानो अजीज़ानो, उम्मी खलीफा हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह चे हगा द उमर सानी पनुम हम प तारीख की यादी की योजल हज कोलो और द हज प दौरान के हगा वलीदल चे द ज़नी खलक अखपल आसुना गड़ंदी गड़ंदी और तेज तेज बूजी और दागवाड़ी चे द योबल्ला मख के जान हो रसवी। दगा मंजर लीदलो न पस हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह द अरफे प खुतबे के खल्को ता दगा वेना उगड़चे। ए खल्का हगा सोक चे दा गवाड़ी चे ज़ान मख के वरसवम और द नोर मुसलमानानो रूनो ना परमख्तग गुकड़म नो हगो ता ज़ दगा वायमा चे परमख्तग दा न दे चे ता अखपल उख या अखपल आस परमख बोझे, बल्कि परमख्तग दा दे चे स्तासो द अमालुनो प वजह यानी द खपल हज सही तरीके सरा अदा कवलो बांधे खुदाई पाक तासो ना रजाशी और तासो उबखी। ग्रानो मलगरो मौलाना वहीदुद्दीन रहमतुल्लाह फरमाई चे हमदारंग खबरा द हर इबादत लपारा सही ला रखई। द मिसाल په توګه کله چې خلک په جماعتونو کې د لمنځه لپاره راځي نو خڅه کوي او دا غواړي چې په مخکني صف کې د لمونځ کولو دپاره د بل سړي ناس په سر د پښې تېرې کړم خو ځان د مخ ته صف ته ورسوم. حالانکه په مخ ته صف کې ثواب د هغې سړي دپاره دی څوک چې خپل مونځ لپاره په ژوند کې مخ ته ځای ورکوي، نه کې د هغه چا لپاره چې په څه ډول ځان مخکې صف له ورسوي او بس بیا خپل جانماز هلته واچوي او نور هیڅ نه وي خبر، بلکې ځینې خو پکې د رایکارۍ دپاره هم ځان مخته صف ته رسوي. مطلب دا دی چې لومړی صف هم مهمه دی خو په لومړی صف کې د اورېدو صحیح طریقه باید زده شي. ګرانو ملګرو، الله تعالی زموږ په دې نه بخي چې موږ په مخته صف کې ولاړ یو که وروسته صف کې، بلکې الله تعالی به موږ په دې باندې بخي چې موږ صحیح طریقې سره ادا کړو، موږ موږ په صحیح طریقې او درسته طریقې سره وکړو. زموږ نیت صرف د الله تعالی رضا وي، موږ په موږ کې واړه فرایض په ښې طریقې سره ادا کړو. دوستانو عزیزانو، الله دې موږ تاسو له هدایت نصیب کړي. ګرانو ملګرو، دا وه نننۍ ویډیو. امید لرو چې تاسو به خوښه شوي. خپل خیال ساتئ، د دې چینل هم خیال ساتئ. ګورو به په یوې نوې ویډیو کې. تر د هغې والسلام، الله حافظ.